برخه هنډوانه څنګه وپېژنو او د هنډوانې روغتیایي ګټې. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب د ویډیو لاندې سور دا د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په ال باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو ته ټول اول در ورسیږي. زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. د طبیعت له پلوه هندوانه دویمه درجه لمده یخه میوه ده چې د وینې صفرا، ګرمي او صدايي ناروغۍ له منځه وړي. د هندوانې د خوړلو له امله ډکې متیازې په خلاص ډول کیږي او همدارنګه د مخرقې تبې یا ټایفاید لپاره چې څوک ورته ترټکه هم وایي هندوانه له درمل څخه کمه نه ده. همدارنګه هندوانه د مثانې تیږو په ایستلو او ختمولو کې هم مرسته کوي. په خزائن الادویه نومي کتاب کې علبه نجم الغني د هندوانې د زیان په اړه داسې لیکلي: له ډوډۍ خوړلو د مخه هندوانه بد هضمي پیدا کوي، ژر نه هضمیږي او په نس کې باد پیدا کوي. له وریجو سره یو ځای خوړل یې بلغمي ناروغۍ راپنځوي او قوتیبه یعنی شهواني قوت له منځه وړي. زاړه خلک باید د هندوانه له ګبین سره یو ځای وخوري. دغه میوه کې د انټي اکسیډنټ، امینو اسیدونه او پوتاشیم همداشان 92% اوبه په لرلو سره د انسان په وجود کې د وینې حرکت په چټکتیا او د زړه په سلامتیا کې مهم رول لري. د ښې هندوانې نښې: د ګوتې د نوک په وسیله وهل کیږي چې یو اواز خپروي چې د ډوب ډوب په شان اواز وي چې دا د پخوالي په ګوته کوي. همدارنګه د هندوانې د پوستکي د پاسه سپین زیړ رنګي خلونه د ښې هندوانې نښې یادوي. د ته ورته د پوست د پاسه وچې نښې د خوږې هندوانې او اوږده هندوانه د زیاتو اوبو او ګرده هندوانه د خوږوالي په نوم یادوي. خو زیاتوي هغه هندوانه چې بیخي شین وي نو مه یې اخلئ. که څه هم هندوانه ډېرې ګټې او ښېګڼې لري خو له حده مو زیات کړه نقصان هم لري، ځکه چې زیاته هندوانه خوړل مو په ګېډه کې درد او اسهال ناروغۍ رامنځته کوي.